څوک چې عاشق شي د منصور غونته په دار ته رسي څوک چې عاشق شي د منصور غونته په دار ته رسي چې سر و مال دواړه قربان کړي هله یار ته رسي زر چې زرګر ګرم کړي بیا پې ګزارونه وکړي خله د ښکلې معشوقې د غاړې خار ته رسي قریشي بام ته رسېدل دومره آسان خو نه دي چې مزل ستړي کي هله کړمار ته رسي د ادبي محفل کتونکو د خپل ورور سلمان ساغر لخوا سلامونه واخلئ ستاسو ورور سلمان ساغر سیال یم او پروګرام ادبي محفل دی ادبي محفل نن قریشي بابا خواله راغلی دی اسمیلا ته چېرته چې زمونږ ګران مشر زمونږ ستر مشر زمونږ قدردان مشر جناب قریشي بابا اوسیږي ښکلی ژوند کړي د الله نه وله ښکلی ژوند غواړم زمونږ فکر زمونږ خیال هم دغه دی چې دغه ورکو شاعرانو پسې دکه ادیبانو پوهانو پسې وګرځېږو او د هغې نه د خوند رنګ شاعري ریکارډ کړو د هغې نه د خوند رنګ خبرې هم ریکارډ کړو او تاسو سره یې شریک کړو چې تاسو ترېنه مینوال هیواد والا ملګري او د هیواد نه بار چې کم څوک مینوال ژوند کي چې هغې ترېنه ډېر څه زده کي راغلي یو څنګ را سره قریشي بابا ناست دی د هغې مخکې خبرې کول زما په شانتې د یو کمزوري سړي کار نه دی خو بیا هم راغلی یم د هغې څنګ له چې د هغې نه د خوند رنګ شاعري هم وورو او د هغې نه ښکلې د مطلب خبرې هم زده کړو د هغې سره خیر په خیر کړو او بیا ترېنه ښکلې شاعري ورو قریشي بابا سلامونه مې واخلئ. وعلیکم سلام. زما ډیر قدردان شی چې تاسو رالی او زما نه ریکارډینګ کوئ او په ملک کې خوروئ او دا ادبي محفلونه چې څوک ګوري نو هغه کې شعور وي ځکه چې شاعر وته د شعور نه دی. زما په خوا کې تیلا محمد شباب ناست چې دا ډیر ښکلی ادیب دی او ډیر ښکلی لیکل کوي خو بیا راشي او ما سره د خپلې مینې اظهار کوي هر وخت د ما په دویمه درېیمه ورځ باندې ځکه چې روز د ګرځېدی نه شم زما خپې ټیک نه دي لکه د اکمل لیوني خپې مې کار پرېښی دی نو ما سره راشي او خپل ګپ شپ را سره ولګي او بیا ځي او زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو راغلي او زما خبرې نوټ کوئ. ډېره مننه مینوالو تر ډېره وخته پورې موږ دغه هڅه کوله دغه کوشش هم کوو چې قریشي بابا خواله لاړ شو د هغې نه شاعري ریکارډ کړو تر اوسه پورې وخت اجازه نه راکوله نن وخت اجازه راکړې ده نن راغلی یم په دغې سوچ په دغې فکر سره چې د خپل ګران مشر نه د خپل قدردان مشر نه شاعري ریکارډ کړم او تاسو سره شریک کړم. نو قریشي بابا تاسو مینوال زموږ مینوال چې دي هغه تاسو اوري که بهر هیواد والا دي او که د دې ځای هیواد والا دي هغې تاسو اوري تاسو ګوري نو تاسو به ورته د خپلې خوښې څه وایئ. زه لاول مینوالو ته وایم چې زما دا شعرونه تاسو په غور اورئ او د دې نه مراد اخلئ چې دی څه وي. زه اکثر د غریبانانو خلکو څېړنه کوم او امیران چې دي نو امیرانو ته زورونه کوم چې تاسو ولیدئ د غریبانانو سره داسې کوئ. زما یو روبایي درته کوم بیا به بله روبایي کوم بیا به درته غزل ووایم ویه روبایي چې یاري کوي د ښکلو ځان بخوري چې یاري کوي د ښکلو ځان بخوري د هجران داغونه هر زمان بخوري بې وفا ښکلې په شان د مړ څاروي دی او مړ څاروي کې خامخا تاوان بخوري توره وکه یا مکه په دې هېڅ نه خان ته ډېرې ډوزې وله خان بخوري توره وکه یا مکه په دې هېڅ نه خان ته ډېرې ډوزې وله خان بخوري ورته قوم ناغستل څه ټوکې نه دي د دروغو په وعدو قرآن بخوري اور د قوم ناغستل څه ټوکې نه دي د دروغو په وعدو قرآن بخوري چې انصاف کړي په خرید دکان چلیږي که ظالم شولې دا ټول دکان بخوري او که ظالم شولې دا ټول دکان بخوري چې انصاف کړي په خرید دکان چلیږي که ظالم شولې دا ټول دکان بخوري بد خویونو باندې کورې خوړې نشي خو اخلاقو باندې ټول جهان بخوري بد خویونو باندې کورې خوړې نشي خو اخلاقو باندې ټول جهان بخوري
قریشي که چېرې ژوند تېرول غواړې ګران ته مه کوه ارزان به خورې. دا مې درته روبایي وکړه. قریشي بابا دکه خو ډېر ښکلی تاسو موږ سره غزل شریک کو خو زموږ د ټولو مینوالو ملګرو دغه غوښتنه ده چې دکه سړي له لاړ شي او په یو غزل دوه باندې مه پرېږدئ نو که یو غزل یا یو چاربیته په خپله خو هم راته بله ووایي نو ډېر خوشحاله به شو. بلکل به وایم بلکل مینوالو ته به وایم او که چې لرې مسافر دي هغې دې هم زما شعرونه وګوري. او بیا غزل دی غزل وی پیسه د لالچي سړي زبان دوړه کوي شیطان په وسوسو باندې انسان دوړه کوي لالچ دومره ناکاره د امان به ترېنه غواړي بلغم بیني باور غوندې ولیان دوړه کوي پیسه د لالچي سړي زبان دوړه کوي دا ډیره د پخوا نه ده د اوس خبره نه ده او پښتون چې ضد کې راشي نو ایمان دوړه کوي پیسه د لالچي سړي زبان دوړه کوي ښه پوه وي په دې باندې چې دا ځمکه پردی دا ورځي په عدالت کې پې قرآن دوړه کوي پیسه د لالچي سړي زبان دوړه کوي که هر څومره طاقت دې شي د خدای او یریږه چې قهر پې نازل کي سمودیان دوړه کوي پیسه د لالچي سړي زبان دوړه کوي که هر څومره طاقت دې شي د خدای او یریږه او چې قهر پې نازل کي سمودیان دوړه کوي پیسه د لالچي سړي زبان دوړه کوي کارون تار سوایه د صحابه ورته نوی اوخان د رب په نام باندې عثمان دوړه کوي پیسه د لالچي سړي زبان دوړه کوي پیسه د لالچي سړي زبان دوړه کوي چا په صدق په واحد الله چې راشي یقین د چا په صدق په واحد الله چې راشي او په شان د ابراهیم شي بیا بوتان دوړه کوي پیسه د لالچي سړي زبان دوړه کوي اوس میلا کې قریشي که رښتیا دغه شان ته وایي نو یو ځل په غونډګانو به دی ځان دوړه کوي پیسه د لالچي سړي زبان دوړه کوي چاربیته درته وایم د موره بلو سر ټکوي زوی به د پلاره هر وستی صدی کې یاره مالدار بار سړی شي خو په ژوند باندې به تنګي په زړونو کې به زنګي ورور به سود او زیان باندې د ورور سره په جنګي د خیر د که ملنګي په زړه کې د مالدار به ترس نه وي په ناچاره هر وستی صدی کې یاره د دغه زمانې به په هغه پورې خندا وي په چا کې چې حیا وي ملګري د ظالم سړي میدان کې به اتیا وي مظلوم به په ژړا وي باطل به وي رضا په فیصله د ریاکاره هر وستی صدی کې یاره اشنا په خاوندانو باندې ښځې به سوري شي پرده به د نخري شي حیا به چا کې نه وي د غیرت جړې به پرې شي ژوندونو به د خطرې شي څوک چا سره به نه کوي نیکي د خدای دپاره هر وستی صدی کې یاره اشنا په خاوندانو باندې ښځې به سوري شي پرده به د نخري شي حیا به چا کې نه وي د غیرت جړې به پرې شي ژوندونو به د خطرې شي څوک چا سره به نه کوي نیکي د خدای دپاره هر وستی صدی کې یاره باران به په وخت نه وي بې موسمه به برسات وي منکر به په زکات وي دنیا به عجیبه شي ظالمان به پکې زیات وي هر ځای به واردات وي شاهانو نه به قام لکه اوخان شي بې مهاره هر وستی صدی کې یاره چې وي پکې مالدار هغه به خپلو ته غوریز وي اگر که بدتمیز وي د خدای دپاره نه په مخ مروت بار یو څیز وي کمزورې به د ویز وي په دې وجه به خپل یو د بله شي ویزاره هر وستی صدی کې یاره
حاکم د زمانې بسم په مثل د سنډوي عدد به په ونډوي علم به ورپسې د هغه لاس کې به جنډوي چې ښه ورته غونډوي په شان لکه د سپو به سم غریږي په مرداره وروستی صدی کې یاره د دغه په شان لکه د سپو به سم غریږي په مرداره وروستی صدی کې یاره په دغه ششو پنج کې به جنگ جوړ شي په دریاب ځان پوی که په حساب کافر به غلبه شي مسلمان به کې خراب دا لیکتي په کتاب پیدا به شي مهدي مؤمن به جمع کړي د واره وروستی صدی کې یاره پیدا به شي مهدي مسلمانان به یو لښکر کړي کافر به کڼ کپر کړي جنډه به د اسلام په جهان پورته لکن ورکړي مولا به برې ورکړي یریږي به کافر د دغه ځوان د ذوالفقاره وروستی صدی کې یاره سمیلا کې قریشي وایي څه ښکلی به دوران وي میدي چې حکمران وي عدل به کوي تین رضا به ټول جهان وي خاوند به د ایمان وي که یې چرې هوښیار عبرت مې اخله د ګفتاره وروستی صدی کې یاره ډېر ښکلی ډېر ښکلی مینوالو تاسو قریشي بابا اورېدو ښکلې غزل ښکلې چاربیتې تاسو ته وړاندې کړلې امید دی هیله ده په دغه تمه چې تاسو به ترېنه بلا بلا خوندونه اخیستي وي خپل ادبي محفل رانغاړم د سیاد شاهي صاحب دغه یو څو شعرونو چې نیمګړی به وده شي او نیمګړی به راپاسي زمونږ ارمانونه ستړي ستړي به راپاسي شپېلی مو حیاره دلته هر ځای دیره ده ګمان به د قیامت وکړي ټول مړي به راپاسي شپېلی مو خیاره دلته هر ځای دیره ده ګمان به د قیامت وکړي ټول مړي به راپاسي قاتله دا زما د مرګ تپوس په درنه وکړي د دې پښتنې خاورې څوک وګړي به راپاسي په تاک به ګوته کېږي چې هم دا هغه قاتل دی سیاد شاهي په تا پسې ستا کړي به راپاسي مینوالو د ادبي محفل کې خپل رور سلمان ساغر لا سره د خپل ګرانو ملګرو د محمد اقرار او د مدثر ورکې اجازت چې چرته د خپل ځان د خپل ولس بلا خیال ساتئ په لوی الله مسپارم د الله پامان